د فکرونو نړۍ د انسان فکر وزرونه لري الوزي کب ترې جوړ سي او په اوبو کې روان وي پیچلي لارې او کږلېچونه ځنګلونه او لوړې څوکې فتح کوي د خیالونو په نړۍ کې انسان هر ځای ته تللی سي ان د نورو فکر ته همدا خیالونه بیا دته ایډیا ورکوي طرحې ورته وړاندې کوي او لارې ورته هواروي هو بشر د خیالونو په دریاب کې تیز لامبوزن دی ځوان قشر په دې نړۍ کې ډیر مطرح دی هر څومره چې د خیالونو له ادرسه د ځوان تصورات واقعیتونو ته نږدې وي هومره قبولیت لري د خیالونو کور چې لرې سو رسېدلی هم ورته ګران سي نو د ځوان د خیالونو د نړۍ جوړولو لپاره باید غږیزي انځوریزي ټولنیزي او بېلابېلې رسنۍ واقعیتونو باندې تمرکز وکړي په کورونو کې چې د تلویزیون سکرین کنټرول نسی زامن به زموږ وي خو په خبره به د بل چا عمل کوي کور به زموږ وي خو فضا به یې بېګانه وي